او دوی وروره له کوډ نواد نه په میلیونونو ډالر خاص د کور د کرایې دپاره باسي، ضد د زرې موټرو دپاره باسي، په دوبۍ او په اروپا کې د عیش او عشرت دپاره باسي. ستا بچی جوالي په اوږه پړی روان دي، دې خنزیرانو بچي ښوونځي ته پتلون کړي روان، هغه امریکا او د اروپا او د لندن ښوونځیو ته. د تا عسکر په کور کې له کونډې سره جنسي تېری کېږي، د تا د عسکر د پاتې یتیمانو سره کم حالت کېږي، د دوی بچي دي په اروپا کې په ګیسټ هاوسونو کې مزې کوي. اولاوده تر کله پورې به تا سره دا تور پلسترونه په دې سترګو درته راکش کړي؟ لږ راویښ شئ. ملي منافعو ته ملي منافع هم دې ته وایي چې له د اردو له عسکر سره امریکایان جنسي تېری کوي. ملي منافع همدغه دي چې وزارت دفاع وزیر د ملالۍ شینواري سره هغسې نخرې کوي. ملي منافع همدغه دي د فوټبال فدراسیون د جنکۍ توت ته خېزوي زاد یې ورسره کوي. دې ته ملي منافع وایي. ملي منافع همدغه ته وایي چې څو مردګوان د باګراوند ته ښځې بیایي، دې ته ملي منافع وایي. ملي منافع هم دې ته وایي چې یو لغړی قمندان د میلر په غېږ کې مردارېږي. ملي منافع هم دې ته وایي چې جوماتونه او مدرسې دې بمبارېږي. ملي منافع هم دې ته وایي چې علما دې په زندان کې پراته وي. ملي منافع هم دې ته وایي چې امریکایان دې د ما انګړ ته راکوزېږي، د ما د خویندو په اوربل کې د لاس وهي. ملي منافع هم دې ته وایي چې یو تورسري په کوڅۍ کې د اسامه لټوي. ملي منافع هم دې ته وایي چې په زرګونو امریکایان په لکونو دې راځي دلته دې په خپل ملک کې ما وژني. ملي منافع هم دې ته وایي لږ عقل پیدا کړئ، لږ ضمیر پیدا کړئ. که عقل خرڅلی ما به تاسو ته یو دوه دړۍ اخیستي وو، څه وکړم نه؟ یا که عقل لرګی وای سهار او بېګا به مې په دې څټ څټ پې وهلی. عجیبه خلک دي لودګانو. ملي منافع پکار دي. ملي منافع هغه وي چې دوستم د شیجي سره توټ دا ملي منافع دي. دې ته ملي منافع وایي. ښه حمزه ورور سلام علیکم. دغه بل یاسین خان مایک مخلاص کړئ. یاسین خان دی موبین صاحب. بالکل یاسین خان. یاسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. موبین صاحب څنګه چل دی؟ خیر دی؟ برابر ټیک ټاک؟ شکر دی الحمدلله. ته ښه یې؟ جوړې مهرباني وکړه. زه خو د پاکستان نه خبرې کوم، خو یاره بس موبین صاحب ستاسو پروګرامونه مې ډېر خوښ دي او زه د یونیورسټۍ سټوډنټ یم، خو ستاسو پروګرامونو نه والله ډېر زیات مطمئن یو. ډېره مننه مهرباني. او بله خبره دا چې موږ وایو د اسلامي قانون راشي نو زه پاکستان به یم باندې به یم بوی رنګ راځي نو بس الله دې وکړي چې راشي انشاءالله. الله مو قدر وکړه. الله دې ټوله نړۍ کې اسلامي قانون قایم کړي. بس د جمهوریت نه هم نور بس زړه بس چاودی د انجینر مبین صاحب بس خدای دې بیخو باسي، خو چې موږ وایو اسلامي قانون ووینو که نه او انشاءالله چې موږ به ټول دعاګانې تاسو ته کوو، ستاسو دعاګانې او لکه دا وینو باندې به انشاءالله دا رنګ راوړي او دا به ځنې کېږي نه. الله مو عزت چې موږ هم دعاوې د فلسطین مسلمانانو ټولو مسلمانانو ته دی الله برای او کامیابي نصیب کړي. او انشاءالله العزیز موږ خو کلک هوډ کړی دی انشاءالله چې هغوی اسلامي نظام نه وي راغلی نو موږ به دا خلک وژنو تر څو چې دوی د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړېږي تر هغو به وژل کېږي. حمزه ورور مهرباني وکړه. سلام علیکم. دا کامره غټه کړم. دا حمزه ورور ډېر ښکلی بیرغ راولی، ټوپک هم ورسره ده. حمزه وروره مهرباني وکړه. دا لیزریم لکه چې امریکانو نه نیولی که د کوم ګوډاګۍ ادارې عسکرو نه تاسو سره خو نسته که نه چا درکړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. دا لیزري ده دغه ټوپک دې له کومه کړی ده؟ دا م نیولی ده کوم هېواد مرسته د سره کړې که څنګه؟ دا مې د امریکایانو د غلامانو څه نیولی دی. غلام هم ژوندی پرېښی ده که ختم هم که؟ یا ختم مې کوي. و دې نر بچی وایم نر پرې نږدې دا سر سره ولی که همدغه خنزیران دي چې کله وروره یو څه وایي کله بل څه د غلامو د خپل بادارانو د ساتلو دپاره ککرۍ تر خاوره لاندې شولې په سړیتوب نه پوهېږي. دا 20 کاله ورته وایي چې راسه ټوپک دې راته وایي وژنې دې نه پاسې مه پرېږدئ. او موږ خالي سلامونه درته ویل خالي و تا ته. الله دې قدر کول. شاهین صاحب څه ګناه کړې؟ هغه ته مې یو سلام ورکړه.
زه دښمن یم. سلام علیکم. موږ هم حق لرو جنرال صاحب. مهرباني وکړه خوشحال سره مهرباني وکړه. حمزه ورور الله دې ونازو، الله دې قدرمان کړه. ما یې ښکته کړ موبین ته پرېږده چې کېږي. ښه سعید سلام هم تا ته وانه چې بیا مو یې ښکته کړه. شاید پس سلام راکړي نو سعید مهرباني وکړه خوشحال سره. مهرباني وکړه. دا تام نام راځي کوم شاهین. مهرباني خوشحال سره. جنرال صاحب ته او شاهین صاحب ته حمزه ته نور مرګلو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ماشاءالله نن خو ډیر ښکلی لید ان شاء الله پاک مو ژوندي درته لاره د دې مبارکي هم درته وایم. قدرمن شي. بعضو نو کې دا چې ډیر ور پورې وي. بیخي داسې دي چې وضعیت یې خرابه ده. ماشاءالله موضوع مو ډیره په زړه پورې موضوع د جنرال صاحب اسلامي امارت ان شاء الله د دوی د اسلامي امارت مشرانو ته هر څوک په سیاست کې او په نظامي ډګر کې په سیاسي ډګر کې ان شاء الله دوی ته په ګوندو دي چې په کوم طرف کې وي او د بعضو نه موږ ګیله نه کوو پوه شوې دوی نه پوهېږي دوی داسې خلکو نه تربیه شوي دي دوی مشران وګوره دوی نو څوک خری په ونه خېږوي څوک له خرو سره مینه لري څوک له ټیس سره مینه لري د بعضو ته موږ نه پوهېږي پوه شوې ګیله به نه ترې کوو او بله خبره ده د کمنټو والا ته موږ دا کوو پوه شوې دوی که نر وي کنځون ته نر وایي دوی د کنځل نه کوي دوی که ایمان او غیرت وي میدان ته د روشي هم نظام بالکل خاطر شو شاهین افغان وطن مهرباني وکاول وطن راواول زدای سوای وطن څه مهرباني وکړه یو کس کمنټ لیکلی خیاطان نه کاری خیاطان ما دومره غربولې دي چې د زمری زړوار کې د مونږ لایف الحمدلله نشرات لري د زمری زړوار کو $15 مارک ورته ورشه لار سره د لایف تک راغله زه درته چیلنج درکوم هغه مې په دې شوړه نه نوستې دي چې بیا راوځي ا دې سکشوان مولان قاری صاحب دسه کړل چې څوک مې او د اسمات په نامه وتښتې ده څوک یې لږه زه او داس کوم په دې باندې وتښتې دا ویل چې زه جامه ور کوم په دې بیا نه راغلی تللی دي تر اوسه مې بیا نه دي لیدلي مهرباني وطن ورته مهرباني وکړه وطن او بلستان مهرباني وکړه کومه دا وطن هغه ده شته ساده وطن شته وطن غږ مو درځي که ختم دی که میسته بس لرې دی که خپله لاړه ښه شاهین خان مهرباني شاهین خان وغږیږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. جنرال صاحب تاسو ته ټولو ملګرو ته سلامونه الله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. جنرال صاحب مبارک موضوع په څه غرض په څه باندې ده طالبانو پالیسي کامیاب پالیسي په منطقه کې او په جهان کې هیوادوالو ته دا ور وښودل چې تنها دوی نشي کولی تنها په دو نه ده چې جنګ کې دوی کامیاب دي بلکې په پالیسي سیاست کې دوی پابندي دي او فقط پالیسي د افغانستان اسلامي امارت مشرانو سیاسیونو نظامیانو چې کومه کړنه او کم جرأت وښوده په دنیا والو ته دا هیڅ چا هم نه دی ښودلی په اوسني عصر کې هم په نظامي هم په سیاسي ډګر کې او اسلامي امارت مشرانو ته پکار ده چې په اوس په دې شرایطو کې دومره اساني او دومره خوشحال صاحب خبرې وکړلې خوشحال صاحب دا هم قطع شد که د
دغه بل حمزه هم قطع قدیم خبرې کړې دي او حمزه صاحب دغه انډیوال دی نقیب وروره نقیب پښتون نصیب پښتون دی لکه چې نصیب پښتون مهرباني وکړه وروره نصیب صاحب لاړ نسیم صاحب لاړ ملنګ دې مینه راواخله ملنګ دې مینه ملنګ صاحب مهرباني وکړه زړګی وغږېږه ملنګه هم لاړه نه انټرنیټ یې ضعیف دی مبین صاحب ښه دغه بل ورور د شاید کوټ اتلان دغه ورور دا دی منصور ورور وغږېږه تاسو منصور د مایک هغه کامرام چواز د منصور صاحب مهرباني مسرور وغږېږه مسرور ګرانه هو هذا لكن بيخي کامرا دې بنده که شاید نفت دې سم شي وروره منصور صاحب وغږېږه خبرې وکړه یاسین صاحب سلام علیکم یاسین مجاهد یاسین صاحب وغږېږه یاسین مجاهد الله وبرکاته وعلیکم السلام مبین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وغږېږه مبین صاحب ته او شاهین صاحب او د نورو ملګرو ټول د سلامونه او احترامات او نکې هیلې وړاندې کوم الله دې راته وساته وعلیکم السلام مهرباني وکړه بس دا هغه چې د سلام لپاره راغلم څنګه ده الله دې وساته قربان دې شم دې موږ ورور دې در سره مننه ډېره زیاته ده موږ وعلیکم السلام الله دې راته وساته ښه غني بابا نوم دې ډېر غټ شکرای دې خپل سره کوي غني بابا انټرنیټ دې غني بابا انټرنیټ ضعیف دی ښه نعماني صاحب ګرانه مو ستړی یم چې په خیر راغلې مهرباني وکړئ نعماني صاحب وغږېږه نعماني صاحب ګرانه وغږېږه نعماني پښتين مایک مخلاص کې وروره چې لایق پرونه ته راځي لږ ویښ کېنئ نیازی صاحب سلام علیکم نیازی صاحب مرغه چلی او د مکتب ازیری چې اخلو وروره یو هم غږ نه کوي شته لایق ته راځي نیازی صاحب مهرباني وکړه يقول غير الزردي ممكن صحيح ولا غير الزردي ولا نیازی صاحب تاسو ولې نیازی صاحب مهرباني وکړه دغه شړنګا بابا مهرباني وکړه شړنګا بابا سلام علیکم جوړ مې نه کړ څه وم دی خدای اخا غني بابا نور څه نه لري بس دغه عکس خالی خي اخلاص دغه د بل مې راځي که شاهین صاحب دا دنه پښتنه وکړه نصیب وروره سلام علیکم نصیب پښتون لاړه دا خدای ستاسو لور چې فقط خپل نوم ښایي چې زه حاضر یم نور نو نه غږیږي بل پښتون راغلی د نعماني پښتون نعماني صاحب سلام علیکم ګرانه نعماني صاحب نعماني پښتون خاصه مولا سالار صاحب مهرباني وکړئ تاسو سالار صاحب السلام علیکم جنرال صاحب شاهین صاحب د ګروپ ټول ګډونوال د سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې وعلیکم مهرباني جنرال صاحب تاسو الله پاک تاسو ډېر عمر درکړي شاهین صاحب ته بس الله پاک د اسلامي امارت کامیاب کړي امين
بس د وخته په یو ورور غوښتنه وه پوه شوې اعتراض یې کاوه چې اسلامي امارت په هغه باندې اعتراض کاوه عصمت ودانجارو څه بلا و پوه شوې تهران کې څو 300 کالواز خوراک زړه ته راسي په خلکو اعتراض کوي څوک ویره وطن ته لاړ شو د وطن حالات خو ووینه بیا پس دغه په خلکو اعتراض کوه پوه شوې خپله 300 کالواز خوراک د تهران کې په اسلامي امارت مشرانو باندې په هغه اعتراض کوه مننه ډېره زیاته نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسو نیازی صاحب مهرباني وکړئ خیال نه غږېږي نیازی صاحب خفه یې سمه ده چې خفه یې نو څه درته وکړو ښه تاسو اتلان صاحب تاسو وغږېږئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غږ مې لرئ محترمه د شاهي کوټ اتلانو مهرباني تاسو غږ شته ډېر ښه غږ دی مهرباني سلامونه احترامات نیکې هیلې مې ومنئ جنرال صاحب ته د سټوډیو مبارکي هم تقدیموم او زه نن ناسازه یم دا یو ترانه به در باندې واورم اجازه مو ده یاره خو دغه سوالونه ډېر دي ملګري ترانه خو ډېر وخت نیسي راځه تاسو په آخر د لایف کې راواخلو چې ترانه ووایو سمه ده که خفه کېږي نه صراحه د جنرال صاحب ملګرو خاطره جنرال صاحب چې به اجازه واخلو جنرال صاحب اجازه واخلو جنرال صاحب که اجازه وي اواز د قطع کېږي شاهین صاحب زه په خبره باندې پوه نه شولم کومه ترانه لري جنرال صاحب ترانه وایي که تاسو وړاندې کړم غږ یې کله صحیح ده داسې په دې رقم غږ کټ کېږي ترانه به بیا څنګه وایي زه هم دا وایم چې غږ یا هم شروع خو دې کېږي ځکه غږ یې صحیح و نه صحیح ده مهرباني وکړئ څه شولی مهرباني اورې سمیع الله سالار مهرباني وکړه وغږېدو سالار صاحب وغږېدو جنرال صاحب ما خپل نظریات وړاندې کړل نو څه ویل نه لرم انشاءالله د خوسوال صاحب مهرباني وکړه خوسوال صاحب نظام وړاندې کوي دغه کوم یو دا ترانې والا غني بابا خو نه شړنګا بابا نه ترانې والا مبین صاحب شاید راشي خپل نامه و هغه په نامه د شولي کوټ و شولي کوټ ښځه صحیح شه ده البته د خپرونه هم د ترانو نه ده د ښه خوسوال صاحب وغږېږي تاسو خوسوال صاحب ورم شاهین صاحب وغږېږي خبرې چې د بعضو ټمیانو ته د شاهین صاحب جنرال صاحب تاسو دومره والد ورته تندر او توپانې پوه شوې بد الفاظ وایي دوی که خوشحال وي او که خفه وي انشاءالله په افغانستان کې به اسلامي امارت روځي دا د ټرمپ او د جو بایډن وطن نه دی دا د غیرتي ځوانانو کور دی دوی باید د داسې خبرو څخه ډډه وکړي دا په موږ باندې انشاءالله څه اثر نه کوي پوه شوي نو موږ د داسې خلکو نه باید ډېره ګیله ونه کړو خو دوی مشران او مفکران یې پوه شو څوک یې خره له کوم په ونه خېږوي څوک له خرو سره مینه کوي لږ بیروبار د سټوډیو باندې که خفه کېږي نه ورونو ته برخه شو باور وکړه چې زښت ډېر ورونه دي او که غوته واخلو تاسو هر پروګرام کې د موږ سره انشاءالله تعالی اجازه ده مننه مهرباني شولي کوټ اتلانو وروره مهرباني وکړئ زړګی تاسو نه وته اتلانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ګرانه مهرباني وکړئ زړګی دوی شمشي دي نظر مشکل کاریږي ستاسو څنګه داسې ایله کوم ګوره مونږ ویلې ته په خپله ترانه وایه نو دا خو مونږ سره شته دا ترانې دا د لاسې کاره شی کې خپله به دلته سار کې ترانه ما داسې فکر وکړ چې په خپله ترانه دی زمزمه کوي په خپله یې وایي اخو یې د MP3 نه ما پلی کوئ ورونه کومه استعداد چې الله تاسو ته درکړی هغه تاسو وړاندې کوي هغه خو شته دي فرق چېرته الله پاک دغه عزیز خان مهرباني وکړئ عزیز خان وروره مهرباني
مهرباني غږیږه مایک خلاص. السلام علیکم. ستړی مه شې مولوي صاحب، څه حال دی؟ جوړ تازه تکړه. مولوي صاحب څنګه یې، په خیر یې؟ الحمدلله مهرباني وکړه وروره. شاهین مولوي صاحب ته وایه. مولوي هغه ته وایي خالص ته وایي اخلاص ته. مهرباني وکړه وروره. مهرباني وکړه عزیز صاحب، مهرباني وکړه. عزیز خان آواز مو نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملا اخلاص وروره مې السلام علیکم لایو قرآن ته بخیر راغلی. الله دې کې چې انټرنیټ د سره یاري وکړي. اهلا ملا اخلاص د ملا سجا انټرنیټ طبق معمول ضعیف دی مبین صاحب. انقلابي ورور سلام علیکم ستړی مسئ. مبین صاحب و شاهین صاحب ما غږ وایه. غږیږه. شاهین ملا صاحب غږم خراب دی. ملا صاحب غږم خراب دی. جناب ته غږ نه لرم. د ملا صاحب غږ خراب دی. غږ ما هم نشته. ملا صاحب غږم خراب دی. محمد مالک وروره تاسو مهرباني وکړئ. السلام علیکم شاهین صاحب، تاسو سر مبین صاحب ته ټولو سلامونه زړه کومینه. الله مو راته خوشحاله وبساته. الله خو دې امن په افغانستان کې راولي، سوله دې راولي او دا دعا به کوو چې الله پاک دې دا بې ځایه وینې نه تویوي پکې او الله یې زموږ د راډیو وساته. اوه د حقیقت دا نیټونه د غونډو نن ضعیف دي ولاک په یو سره بس دې نن انټرنیټ بیخي او څلوېښت کې دې خراب دی. معصوم صاحب سلام علیکم. دام خطا شو. ولاک هو يا مهرباني وکړه. هو يا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین صاحب او نور ټول همکارانو ته ډیر سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ته دې چې روغ او جوړ یې. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه. الله خیرات خدا ملګری ښه دي. شکر. د موضوع باندې مهرباني وکړئ وروره. موضوع مو کومه موضوع نه ټاکلې ده؟ و چکلکه د کشمیر موضوع ده. د افغان مذاکرات اسلامي امارت کامیابه ډیپلوماسي. الحمدلله مذاکرات ان شاء الله اوس پورې کامیاب روان دي. الله تعالی دې کامیاب کړي. ان شاء الله کامیاب هم دي. او کومه وختونه چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې دی به ان شاء الله منل کیږي او منل شوی دي. ان شاء الله مذاکرات الله مقدر وکړي. عزتمن شه زاهد افغان سره مهرباني وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب، شاهین وردک صاحب. وعلیکم السلام. نیکی هیله مبین صاحب، دا چنن د اسلامي امارت کامیابه پالیسی روانه ده. دا اول کې د اسلام د مبارک دین برکت ده. دوهم د اسلامي امارت د مجاهدینو د تورو برکت ده او د فدایانو د وینو برکت ده چې نن ټوله نړۍ احترام لري او ټوله نړۍ کې کامیابه ډیپلوماسي روانه ده د اسلامي امارت. او ان شاء الله دا به همدغسې روانه وي ځکه چې اسلامي امارت قربانۍ ورکړي دي. د اسلام په دین باندې غیرت کړی ده او اسلام لوړ ده. مبین صاحب د اسلام د الله لوړه ده. مبین صاحب پوښتنه مې دا ده
طالبان ولې د اسلامي امارت پلاوی ولې اسلام آباد ته تللی ده دغه د صلح په دغه مذاکراتو کې جریان کې ټول خلک هغه دي ټوله نړۍ تقریبا دخیله ده مبین صاحب تر هغه نه راواخله ده ایران نه راواخله د ترکیې نه راواخله ټوله نړۍ دخیله ده په دې کې او ټوله نړۍ دا مذاکرات څاري او ټولو دلته په دې صلح کې ګټې شته دي چې افغانستان باید امني دلته یو نظامي باید دلته نور دا غلا او دا څه ختم شي دا غلا لاړ شي د دې ملک نه دا فساد دلته ختم شي نور دا وینه ودرېږي دلته ولې مبین صاحب طالبان لمړی هغه ته لاړ اسلام آباد ته لاړ ترکیې ته ولې لاړ شو یا ایران ته ولې لاړ شو ولې نورو هیوادو ته لاړ شو اولین سفر یې ولې اسلام آباد ته نو په دې اړه کې وضاحت وکړي مبین صاحب نو طالبانو خو مخکې له دې نه چین ماسکو اندونیشیا او جرمني ډېرو ملکونو ته سفرونه کړي دي لومړی سفر خو طالبانو اسلام آباد ته نه ده کړی بلکې د دغه سفرونو وروستی پړاو اسلام آباد ته شوی ده تاسو د طالبانو سفرونه ته وګورئ ایران ته ماسکو ته اندونیزیا ته چین ته جرمني ته دې هېوادونو ته سفرونه کړي دي هغه نه وروسته د اسلام آباد ته سفر کړی وروستی سفر اسلام آباد ته نه زه هم وایم چې وروستی سفر خو دغه اسلام لومړی سفر خو نه ده مبین صاحب زاهد صاحب اولین سفر د طالبانو قطر ته و چې دفتر یې باز کړ علني رسمي نه مخکې خبره نه کوم مخکې اوس پس د دې هغه نه د تعطیلۍ نه چې دلته دوی رخصت شو دا ډېر افغانان په پاکستان هېواد کې تقریبا دلته ډېر افغان مهاجرین دي هغوی ستونزې لري او د دغه ستونزو د حل کولو د مشکلاتو د حل لپاره طالبان دې ته لومړیتوب ورکړی چې ګاونډي هېواد پاکستان سفر وکړي که تاسو ته معلومه وي دلته افغانان ډېر اکثریت تعداد کې افغان مهاجرین دي دلته هغوی متعددې ستونزې دي چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره د ستونزو په حل کې ناکامه شوې ده تاسو به له دې نه مخکې لیدلي وي چې د پاکستان د کنسلګرۍ مخې ته دلته په د 11-12 افغانانو په شاوخوا کې دلته تر پښو لاندې شول د ویزې په اخیستلو کې نو دا د دوی د ناکامۍ سبب د کابل د ګوډاګۍ ادارې چې دوی یو کامیابه ډیپلوماسي نه لري کامیابه نه لري او هغوی په داخل افغانستان کې خپل افغانان واژن له افغانستان نه بهر به د هیوادوالو څخه مخرب په ترکیې هیواد کې ډېرې ستونزې لري په نورو هیوادو کې نو دا به یو کړی د سفرونو وي چې طالبانو بیا شروع کړی دا او دغلته چې پاکستان ته شروع کړی دغه مشکلات د افغانانو دي تر هغو دې ته یو حل لار پیدا کړي مطلب مې همدغه مبین صاحب یوازې که دغه چې دا زمونږ خلک چې پاکستان ته د تداوی دپاره روان دي دا دومره ستونزې دي چې یعنې ډېر وخت هغه لري هغه مې همدا وه بل مبین صاحب بله خبره کابل ادارې ادعا کړې ده چارواکو ادعا کړې ده چې دا سفر زمونږ په هماهنګۍ باندې شوی موږ عمران خان سره خبره کړې وه نو دوی خو دروغ باندې ډېر مشهور دي آیا دا خبره د دوی څه وزن لري او بالکل دغه د اشچي معاملې سره په هماهنګۍ باندې لکه چې څه وه د دوستم او د اشچي دوی کومه د دوی خبره د بازخ نه لري غلامان دي دوی مزدوران دي دا هغه خلک دي چې پاکستان ته په امتیازاتو ورکولو باندې دوی طالب نه هیڅ ترلاسه نه کړل دوی که چېرته د امتیازاتو په خاطر باندې دوی پوهېدلی چې طالبان پاکستان حاضرولی شي خپل خبر پرې منلی شي کېدی شي په هر کې دواړه معاونین د غني د پاکستان د هېواد نه وای خو په دې باندې دوی ښه پوهېږي دوی بل په رسنیو کې څه لري نه اوس د کابل ګوډاګۍ اداره څه وکړي مجبوریت یې ده څه وښیي نور خو د وحید عمر خبرې تاسو واورئ د CIA او د بلیک واټر د مزدور د سالې دغه افشا سوي پلانونه تاسو وګورئ د هغه بل د امنیت ملي مخکینی مشر څه نومېږي شاید نبیل وردګ د هغه خبرې واورئ د دې نور والیانو خبرې واورئ دوی خو چې په اسمان نه ټکه راولوېږي دا پاکستان ده دوی د دې په خاطر چې پاکستان ته امتیازات ورکړي څه یې ونه کړل فایده یې څه شي شوله فایده یې هماغه شوه چې څه طالبانو ویلې هغه یې پې ومنل خپل بندیان یې پرې خوشې کړل له امریکا سره شوی تړون یې پې ومنل نور بندیان دي هغه به راخوشي کوي
دوی به بیرته په 52 کې کینی له یو بایک سره راغلي او له یو بایک سره کېدای شي بیرته لاړ سي او که مخکې له دې چې طالبان راځي او دوی تښتېدلي نو بیا به معامله بل رقمي کېدای شي نجیب په سرنوشت اخته سي نو غلام او مزدور د هغه په خبرو باندې باور او اعتبار کول افغانان اوس په دې پوه شوي دي دوی ډېرې زیړې کرښې سرې کرښې زیړې شولې د دوی ډېرې ژمنې هغه پوچ وخته دوی له طالبانو سره مذاکراتو ته نه حاضر کېده دوی ټرمپ ته پټ پټ خطونه لیږل دوی جو بایډن کمپاین ته داسې یو حالت کې چې په خپله سوال کوي د کمپاین لپاره پیسې لیږلي دي دوی جو بایډن ته دا تمه او توقع وه چې هغه به ولسمشر سي او د دوی په دوی به رحم وکړي په عسکر به پرېږدي دوی ته به ډالر خو نه جو بایډن هم ورته غوږ ګرولی څه مطلب موږ وځو پاتې کېږو نه وخت چې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده دا که هر ولسمشر د امریکا راځي دلته له کلینټن نه نیولې تر جو بایډنه پورې ټولو ماته خوړلې ټولو په افغانستان کې زور ازمایي کړې ده ټولو دلته اسلحې استعمال کړي تر اوباما بدتره و له اوباما ټرمپ بدتره و له ټرمپ نه جو بایډن بدتر ده دوی ښه نه لري دوی ټول صلیبیان دي د صلیب جګړه په مخ بیا خو چې زور یې ورسېږي د اوباما په وخت کې چې څومره عملیات څومره ملکي خلک شهادت ورسېد هغه د بوش په وخت کې نه و سوي د ټرمپ په وخت کې چې څومره عملیات تېر شول څومره عسکر راغله دلته د بمونو مور استعمال شوه دلته په سلګونو کلي او جماعتونه په شهادت ورسېدل لیکن طالب مات نه شو حتی طالب مات نه چې طالب مهار نه شي کړلی طالب لا غښتلی شو طالب ډرون ته لاسرسی پیدا کړ طالب نن سبا د تیارو ضد وسایل پیدا کړي طالب نن سبا پارک باندې د بمبار وسیلې پیدا کړي نو انشاءالله العزیز دوی باندې هغه وخت را روان د امریکایان دا د زرین چانس ده دا هېڅکله له لاسه نه ورکوي دوی به له افغانستان نه خامخا وځي په 14 میاشتو کې به وځي اخرنی عسکر به یې وځي چې ونه وتل نور بیا په موږ په ډرون حملو باندې د دوی بیسونه ولو دې ښه بې فکر شي الحمدلله طالب هغه د 2001 طالب نه ده طالب داسې وسایلو ته لاسرسی پیدا کړی چې امریکایان ورته حیرانه دي طالب د 80% ټاکس اخلي محصول اخلي طالب ته پیسو د هیڅ شي کمه انشاءالله العزیز نسته او دا به ټول د دغه ملت د دفاع په خاطر مصرفیږي موږ د په ناس نهار خو چې غلام او مزدور رانه سر پورته نه کړي دوی په سلګونو بیسونه خالي کړه امریکایان 400 واړه بیسونه خالي کړي دي حتی هغه د سیمونو سیمې خاردار او هغه خاورې کې شاوخوا یې سیمان هغه هم ترې وړي تنها د خاورو ډېرې ورته پیښې دي دوی به څه کوي دوی به آخر وژل کېږي یا به شاړې لاس به جګوي پروفایل کې به خپل عکس لګوي چې نور به توبه ده تاسو به محب ټامي وګورئ چې په 3 کیلومترۍ کې بیا له ما سره هم سلفیانې اخلي دا محب ټامي دوی به بیا وګورئ چې طالب ته به همدغسې خیاطي کوي دا خیاطان دي دا سکشویان دي دوی په چاپلوسۍ او په مداریتوب او په دغه شیونو کې دکتورا اخیستې ده دوی نور څه شی زده دي دوی څه ونه کړه دوی خپل د هغه عسکر پوښتنه لا ونه کړه چې امریکایانو جنسي تېری ورسره کړی په سوونو وارې د دوی عسکر بمبار کړي دوی اربکیان یې ووژل دي دوی هغه خلک دي چې د امریکایي ټانګونو شاته به یې وزیران روانو ته مخکې کېدلی نشته نو دوی که خوشحاله کېږي که خفه کېږي طالب جان را روان ده د دې وطن اصلي بچیان را روان دي غازیان او اتلان را روان دي د هغه مخه څوک نشي نیولی هغه که په زوري بالکل جنرال صاحب هغه که په زور یې که په رضای ده وطن بودی احمدشاه بابا د زامنو یا ولی یوه خبر بل هم ده ډېره جالبه خبر دغلته ده چې د مزدورانو دغه څوک چې پاسپورټونه یې خارجي دي په خپل نابللې میلمانه دي په افغانستان کې دی وایي راشي طالبانو ته موږ دفتر ورکوو هغه څوک چې صاحب د کور د هغو ته ته څه رقم دفتر ورکوي خدای دې خوار نه کړي ما ته په وردګو کې دفتر راکوي دفتر خو تا ته افغانانو درکړی ده 60 کاله په ارګ کې ناست دي ښځه دې په امریکا کې لور دې په امریکا کې زوی دې په امریکا کې په خپله ناستې د چاردیوالۍ د ارګ چاردیوالیو شاته او دفتر افغانانو ته ورکوي که داسې د نر زوی بیرون ته راوځه د کوټسنګي کې وګرځه د نرخونه بیه کړه د افغانانو وګوره څال دی فلان دا د دې هغه خام فکر هغه پوچ فکر دی چې دی وایي چې نه موږ ګویا دا له روزانه دفتر ورکوي طالبانو ته طالب دفتر ته ضرورت نه لري طالب دلې کور لري طالب دلې بچیان دي طالب دلې اولادونه دي طالب دلې بابا او نیکه دلې خښ دي دی غوندې نه دي چې ښځه په امریکا کې لور په کاناډا کې زوی په جرمني کې په خپله هر کې ناسته دفتر راکوي
دفتر راکړي دیموکراسي منم جمهوریت طالب تر دغه نامه لاندې د امریکا امپراتوري ماته کړه طالب بیسونه ور ختم کړه طالب د اشغال ختم کړ طالب د هغه چا چې تا ورته سجده کوله ګوډاګی وې مزدورې وې د هغه په خاطر د خپل افغانان وژل هغه یې درته په ګونډو کړې ده بیا دوی وایي امریکا ماته نه ده امریکا نو ماته څه رقم تر اوسه امریکا له کوم هیواد نه وتلی ده امریکا په خپل تاریخ کې له خپل کوم دښمن سره مذاکرات کړي دي امریکا خپل غلامان همدغسې هر وخت ناامیده پرېښي لکه تاسو یې چې پرېښودلی دا خو د تاسو باور او یقین چې امریکایان به نه وځي مونږ خو له اولې ورځې نه ویلې چې امریکا به ځي دا خاوره د مونږ د دې خاورې مالکان مونږ یو تاسو د دې په خاطر چې افغانستان د بیا رغونې په نامه باندې دلته 3 لکه امریکایي فوجیان راغله ځان سره اسلحې راوړلې سړک د ماته جوړ کړو لیکن ټانک د امریکایانو پې روان مونږ ورپسې پیاده خوشي وو د کابل قندهار سړک د سم لکه د بادرنګ و جویې داسې دي نه پوهېږو چې دا سړک ده که دلته رومیان مونږ ته کوي همدغه د دیموکراسۍ لاسته راوړنې دي یو څو پلچکه دې جوړ کړي دي هغه هم بیا بېرته په خپله والوځئ تاسې په هغه پلچک او سړک ما نه پرېږدې چې لاړ شم د امریکایانو ټانک روان یم زه شاته پیاده روان یم زه هغه سړک څه کوم دا پلچک څه کوم زه هغه مکتب څه کوم چې تا ته بیس جوړ کړی دی روغتونونه تاسو په خپله به تاسو کنران وئ په دې 18 کالو کې تاسو به یو روغتون جوړ کړی تاسو به یو معیاري پوهنتون جوړ کړی تاسو به یو د اوبو بند جوړ کړی برق به هم تولید کړی برق مو له تاجکستان نه په یو بټن یې درته اړی دا ملک به انشاءالله طالبان جوړوي دا به د دې هیواد اصلي وارثان جوړوي د ټاپي پروژه مو څه شوله ولې ودرېدل هوایي دهلیزونه جوړوي په هوایي دهلیزونه څه شی کوي ولا هندوستان ته رومیان لېږم جنرال صاحب ټاپي پروژه ورسېده خلاصه شوه خبر نه چېرته خلاصه شوه وخت ګاز پکې روان دي دا څه رقم ګاز دي چې موږ په سترګو ونه لیده جنرال پیوز د ټاپي پروژې دی هغه هوایي دهلیزو دی ما ته سړک د کابل او قندهار جوړ کړي امنیت دی ونیسي چې زه په دې سړک سمې دی راته کریزي کړي عجبه خبر ده نه دا هوایي دهلیز کې څه شی لېږي خلکو خټکي ونیوه ټولې په سړکو واچول رومیان په سړکو وشینده دا ورته وایي ما خو نه و در تېرې چې رومیان وکرئ ښه څه شي وکړو جلغوزي وکرئ دا هغه ده چې کله خلکو جلغوزي راټول کړه اوس وایي ښځه خو دا جلغوزي زه څه کومه بادام به م کرلي دا هغه ده د رولګۍ میړه صاحب هندوستان ته برق ورکاوه او هندوستان ته برق ورکوي 15 کاله ما پرېږدئ چې زه بیا نو دنیا ته کمک ورکوم مونږ دا څه بلا معجزه راغلې دا به بیا 15 کاله پس جرمني و امریکا ته قرض ورکوي 15 کاله نور مې پرېږدئ وای بیا به په امریکا کې د مونږ اډي دا د 15 کاله مو نور هم پرېښودې څه غول دې وکړه بیا به ویلې چې والا ما ته خو عبدالله چیلکونه اچول خو چې چیلک یې اچو نه به دې که ګوډي پران به دې نه جیګوه چې د چیلک زور نه لري دا نو اوس خبره ده هلته د طالب ادرس دې ورکو چې طالب چېرته ده اوسه طالب د هر دروازه ورته ټکوي چې بابا راووځه جوړ نه کړو جوړ نه کړو که مې جوړ نه کړو جوړ ښه دې جوړ کړه ښه دې جوړ کړه هغه متل خو دې زده ده د موږ سره کومه متل سمه سیالي ما کې وایي هغه په ونه کوي بیا وایي امنیت راسي زه کتاب لیکم خانه دې د پلار خرابه سه کتاب ونه لیکې هغه کې به دې څه غول شیندلي بیا ادبي دې ماپي طالب جان څه راځي اول شړونګا بابا مردار که چې کتاب ونه لیکي کوم هندو کتاب لیکلی شاهین صاحب د کتاب نوم ګوړه کیسه چلتا ہے یعنی خر څه رقم ځي 100 صفحې اول مخکې لیکلي و ګوړه کیسه چلتا ہے 9 نوي مخونه یې دا لیکلي و ټقه ټق ټقه ټق ټقه ټق ټقه ټق دا یې به هم دغسې یو کتاب ولیکي چې خر په ونه څنګه خیزي مبین صاحب چې هندوستان ته برق ورکوم ماشوم لیونی مرته وای سعیده سعیده بیخي سعیده دا دې مونږ بیا دلته خیاطان وایي د دې بدیل نشته خر په هر کې کښېنوه که تر دې ښه حکومتداري ونه کړه شرط کار داسې هم د ده له خرو سره مینه ده نو چې خرو سره دې مینه ده 6 کاله ته ولسمشر وې 7 کاله یو 3 کاله خر پرېږده چې هغه څه کوي وګورو
خر ونې ته خېځوي. عجیبه انسانیت د عجیبه مخلوق د عجیبه خلق دي. ټخ ټخ نړۍ ګدایي مفکر نه او ښه نړۍ نه ګدایي کوي یا تانوري د 40,000 ساعت په لاس کوي. نړۍ نه ګدایي کوي د 3,00,000 موټرو ضد زری کې ګرځي هغه هم لاس دا نظام سي ګرځي. نړۍ نه ګدایي کوي خلکو ته 4 کیلو غنم ورکوي خپل وروره د رجال برجسته 500 باډیګارتان ځان سي ګرځي. دومره دای مهمه است. نو د یک کوډ نه بیا بیرته جو بایډن ته پیسې لګي هلته ګدایي کې هلته بیا پیسې کمپاین بیا هلته پیسې لګي لندن ته لګي. دا ډاکټر صاحب راغی موږ ته افغانستان ډاکټران وران کړ. ډاکټر نجیب، ډاکټر غنی، ډاکټر عبدالله، ډاکټر کرزی دا ټول ډاکټران اوس خدای دې پاره. ډاکټر مبین او ډاکټر مبین او نوم بیا چې افغانستان طالب او مولا وران کړ ډاکټران وران کړل. سلام علیکم تڼیوال صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو په اجازه 3 دقیقې وخت ماته راکړئ چې څه وایو. ورونو د نړۍ تاریخ ته که فکر وکړئ خصوصا د امریکا تاریخ ته داسې په ډیپلوماسۍ کې داسې شکست د هیڅ څخه نه و خوړلی د افغانستان اسلام پال ملت څخه چې رهبري د افغانستان اسلامي امارت کوي. وی ګورئ تاریخ وګورئ دا نه ده چې زه د ګډې نه وایم. وی ګورئ تاریخ وګورئ. په دغه توافقنامه کې د هر ماده د افغانستان د اسلام پال ملت په ګټه تمامه شوې ده. او بل خبره ده چې د اوس کوم ځان راځي دغه 15 ورځې د افغانستان اسلامي امارت یعنی د افغانستان اسلامي ملت چې رهبري د افغانستان اسلامي امارت کوي د ګوډاګۍ ادارې مرکچیانو ته په لاس کې 15 صفحې یعنی 15 ورقې ورکړي دي. دغه ورقې کې لیکلي دي د تسلیمۍ چې د افغانستان ګوډاګۍ اداره به په څه قسم تسلیمیږي تر 15 د جنوري پورې. د ولسوالۍ نه به شروع کوي، ولایت نه به شروع کوي، که مستقیم د ارک نه به شروع کوي. نور هیڅ کومه خبره نشته. نور باسونه ماسونه وخت تیر شوی دی. ټول نړیواله ټولنه امریکا، چین، روسیا ټول جهان دا شی تصدیق کړی دی. طالبانو سره نور د دې خلکو سره خبرې معنا نه لري. لکه د یو حیوان سره چې خبرې کوي نو څه به ورسره وایي؟ حیوان ته به څه وایي؟ غوا ته به څه وایي؟ څه وایي؟ دا خبرې خلاصې شوي دي. بس خرید خبرې ټول د پروتوکول دي چې په څه قسم په آرامه فضا کې په انسانیت سره قدرت تسلیم کوي. نور هیڅ شی نه پاتې شوی. په همدې خاطر د افغانستان اردو چې ورته وایي پولیس اربکیان دغه ورونو ته وایم پر ورونه دي چې په دې 20 ورځو کې ځانونه مه تباه کوئ چې هم دنیا خرابه شي هم آخرت خراب شي. ځانونه تسلیم کوي، لاړ شي خپلو کورو کې کینې، خپلو ښځو سره کینې، زمونو خور مور په کلي کې کینې، آرام کینې. دا مې زما خبرې وي. دا مې یو پیغام و چې تاسو ته درکړم. قدرمن شه الله پاک مایزات په ان شاء الله العزیز دغه زیره خو په ټول ملت باندې کوو. بل خبره دا ده ډاکټر صاحب چې د دې هیواد واکمنان چې دي هغه افغانان دي. دا له اروپا او له امریکا نه څو سکشویان او کاسشویان او ټامیان دا نه دي. دا چې په 55 کې راغلی دا دلته په موږ واکمنان دي د اشغال له اول نه تر اوسه پورې همدا 1500 کسان دي. څوک په ارګ کې دي، څوک په وزارت کې دي، څوک والي ده، څوک بیرته مرستیال ده، څوک د پولي اردو قماندان ده. همدغه خلک دي کته پورته کېږي. دا چې د دوی په ځینې کلیدي کسان د طالبانو لخوا وویشتل شو دا د طالبانو لپاره بری و. د بلیک واټر سره قرارداد کوونکو نه یو صالح پاتې ده ژوندی. که چېرته د بلیک واټر سره شوي قراردادیان طالبانو نه وای مردار کړی نو نن به امریکا دا جګړه بلیک واټر ته سپارلې وه. بلیک واټر سره ټرمپ قرارداد کړی، خپل عسکر له امریکا نه ویستل. د بلیک واټر اصول او مقررات دا دي چې هغه له ټولې نړۍ نه وحشیان، غله او قاتلان هغوی تر خپل په دغه سیکورټي کې راټول کړي دي. هغه کې د هر هیواد خلک شته. هغه که بیا څومره وژل کېږي په افغانستان کې پروا نه کوي. امریکا ته تاوان نشته. امریکا اقتصاد باندې کوم اثر نه کوي. دا چې د بلیک واټر کلیدي مزدوران او هغه څوک چې امریکایانو ورسره قرارداد کړی له بلیک واټر سره او بلیک واټر بیرته له همغه خرڅ شوو سره کړی هغه کې یو عزیز الله کاروان، جنرال رازق، رحمت الله نبیل، امرالله صالح، اتانورو،
او په هرات کې څه نور خلک او منان نیازی دا د بلیک واټر قراردادیان دا طالبانو په همغه وخت کې چې دوی قرارداد وکړ د دوی استخباراتي کړی دا کشف مخکې له دې چې دوی قرارداد مخته بوځي سکاټ میلر همدې دپاره تللی و بار بار رازق سره کته بالاخره رازق د سکاټ میلر په غېږ کې مردار که ازلا کاروان د خپل عاشق په غېږ کې مردار که د معشوقې په غېږ کې همدغسې دوه قراردادیان د دوی په لوګر کې مردار که او دوه قراردادیان نور په خوست کې مردار شول دوی په خپله دغه قرارداد فسخه شو دوی نور څوک درلودل نه چې هغه د بلیک واټر جګړې ته راودانګي او دغه نورو ته د عبرت درس شو دوی په خپله له دې قرارداده لاس وویسته نو دا چې د افغانستان جګړه الحمدلله اوس د ګټلو په درشل کې د امریکایان له افغانستان نه وځي که چېرته ونوتل یعنې دا حماقت امریکایانو وکړ یا ناټو چې وایي مونږ نه ځو فرانسویانو ویلې مونږ نه ځو خو چې کله سروبي کې ورته کوتک ونیوه او یو 200 ورته مردار که بیا سرکوزی په خپله راغی جنازې یې ویوړلې هماغه وروستی اشغال د فرانسویانو شو دا خو استرالویانو ویلې چې مونږ نه وځو دا خو جرمنیانو او چیکانو ویلې چې مونږ نه وځو کوم خلک چې په افغانستان کې دي د افغانستان له حالاتو نه هغوی خبر دي مونږ ګورو چې د افغانستان په سرحداتو باندې په ورځ سلګونه ټانګونه د اشغالګرو وځي مونږ ګورو چې زمونږ په ولایت کې چې زه له لوګر سره تعلق لرم د امریکایانو وروستی بیس چې د خدر بیس د هغه خالي شو چې په میلیونونو ډالر امریکایانو پې باندې مصارف کړي او په زرګونو جریب مځکه غصب کړې وه هغه نه امریکایان ووتل هغه وړه بیسونه هغه خو یې څه کوي خیان په 2014 کې وتلي وو مونږ ګورو چې په خوست کې د امریکایانو لمن ټوله د ټول بیسونه یې خوشې کړي دي مونږ ګورو په قندهار او هلمند کې چې د صحراباد د شورا باغ قوي او غښتلی بیس امریکایانو او برطانویانو خوشې کړ چې $1 تریلیون په هغه باندې مصرف شوی دا چې امریکایان خپل بیسونه پرېږدي دوی وځي روزانه د موافقې مطابق طالبانو ته عکسونه او ویډیوګانې کوي چې موږ له دې چې ووتلو دا د امریکایانو مجبوري ده دا که نه وځي داسې څپېړې او داسې سوکان به وخوري چې یاد به ساتي لکه مکناټن بیا به یې وروستی عسکر بیا به د موږ ګولۍ د سکاټ میلر په دې تندي باندې خالي کېږي دا خو د رضا خبره نه ده چې امریکایان د له افغانستان نه نه ځي پلار به هم له افغانستان نه ځي په رضا نه ځي په زور یې باسو دا خاوره د موږ ده د عباس تانکزي صاحب خبره این خاک افغانستان است خاک ماست اگر اشغالگرا از افغانستان نمیبره ما به زور و نار از افغانستان میکشه هیچ ضرورتی نداریم که با امریکا مذاکره کنه این مجبوریت امریکایی است که با طالبان با میز مذاکره آمده چرا 10 سال پیش امریکا مذاکره نمیکردن چرا 10 سال پیش امریکا به این حاضر نبودن که با طالبان صحبت کنن این مشت اهنی طالبان بود که امریکا را به این وادار ساخت که او داخل به میز مذاکره با امارت اسلامی شوند امریکا و نمون امریکاست که 20 سال پیش به افغانستان آمده بود طالب من حیث انسان قبول نداشتن این مشت اهنی طالبا بود که در دهن امریکا زدن و امروز در قطر در پیشروی همه دنیا با طالبا سر خم کردن و تقاضای اوربان میکنه و از طالبا تقاضا میکنه که ما را رابطه و با ما کار نداشته باشه چرا مالک این خاک ما هستیم همه اقوام افغانستان حق داره از ملک و وطن و دین خود دفاع کنه با امریکایی ها هیچ توپیری نداره که با کدام قوم افغانستان وارد جنگ شدن اگر تاجک باشه از وطن خود دفاع کنه امریکایی ها با ضد اونا آمده اگر هزاره باشه ازبک باشه پشتون باشه و همه اقوام مشت آهنی در دهن امریکا زدن و امریکا را از افغانستان خارج نبودن بنابراین کسی دعوه نکنه که امریکایی ها احسان کرده با افغان ها نه ما خونبهای مردم افغانستان هم از امریکا طلب میکنیم اشغال ناجایزی را که امریکا کرده و هر کسی که در پهلوی امریکا شیشته با امریکایی ها پروتکل کرده بودن مردم افغانستان رو میکشتن ما با اونا حساب داریم کسانی که
مسئولیت قضایی به امریکا داده بودم. اینمی اتمر بود، اینمی دکتر عبدالله بود، اینمی خائنا و جاسوسای امریکا بود، اینمی صالح جاسوس و بلیکواتر و مزدور امریکا بود که به امریکایی ها قرارداد نمودن. مسئولیت امنیتی به امریکایی ها دادن، مسئولیت قضایی دادن. هر خون و کشتاری که امریکا در افغانستان میکنه هیچ ارگان و اداره حق نداره که از امریکایی ها پرسان کنه. یگانه طالب است که مشت آهنی در دهن امریکا میزدن و انتقام افغانان را از پیششان میگرفتن. هر ظلم و وحشت را که امریکا میکردن اینمی طالب بود که وارد بیسای اونا میشدن و امریکایی ها را در بیسشان میکشتن و زمواری و زمامداری قتل امریکایی ها را به دوش خود میگرفتن و افتخار هم میکردن که ما امریکایی ها را کشتیم. در میز مذاکره اعلان میکردن که قاتل امریکایی ها ماستیم. شما در گرین ویلیج دیدین، شما در هتل کانتیننتال دیدین، شما مرکزهای CIA و بلیکواتر را دیدین که طالبا با موتربام ها وارد بیسهای اونا شدن و ریز مریز ساختن و بیسهایشان را با خاک یکسان کردن. این زدنها و کشتنهای طالبا بود که امریکا را وادار با میز مذاکره کردن و هرگز امریکایی ها نمیتونن دوباره به اشغال افغانستان ادامه بدن و یا دوباره وارد جنگ شوند که پایانش به امریکا معلوم نیست که چه وقت پایان میاد. ما 30 سال 50 سال دیگام 100 سال دیگام از ملک خود دفاع کرده میتونیم. امریکا تاریخ افغانستان یک بار صفحه بزنن و ببینن. نو ټول افغانانو نه مداخله ده چې ناامیده کېږئ مه. د دې خاورې مالکان مونږ یو. یو افغان به ځي په امریکا کې به جارو وهي، یو افغان به ځي امریکا کې به کاسې مینځي، یو افغان به ځي هلته به سپي، یو افغان به ځي هلته به سکونه پاکوي، یو افغان به ځي هلته به په امریکا کې او په اروپا کې د سپین ږیرو پیمپرې پاکوي. امریکان به دلته راځي مسله د ما په ملک کې به باچایي کوي، امریکان به راځي مسله د مونږ په ملک کې به بدماشي کوي. څوک به نه وي چې د امریکانو په مقابل کې ودرېږي؟ نه، دا کېدلی نشي. مونږ د انتقام جویۍ د اسلامي امارت غازیان او اتلان په انتقام اخیستلو کې د ټولې نړۍ تر قوتونو غښتلي او ویاړلي خلک دي. هر وحشت ته په خپل وخت طالبانو غبرګون ښودلی ده او د مظلوم افغانانو انتقام یې د امریکانو په بیسونو کې ننوتلي د هغوی نه اخیستي دي. دا ویاړ له افغانانو سره ده. د امریکا تر 800 زیات بیسونه په نړۍ کې شته. داسې نر دې څوک راوښیي چې د امریکا بیس ته د خالي چپ ګوري. واحد افغانان دي چې د امریکانو بیسونه ریز مریز او دړې وړې کړه. د امریکانو بیسونه یې له خاورو سره خاورې کړل. امریکان یې په خپلو بیسونو کې دننه ووژل. بې له دې چې کومه تلاشي ورکړي لکه زمری د بیسونو په دیوالونو وروختل. ورشئ د طالبانو اتلولي له امریکانو له سکاټ میلر نه پوښتنه وکړئ. دغه سکاټ میلر یې څو وارې په سوري ننویسته. ولې د امریکا او د نورې نړۍ چارواکي افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راځي؟ ډار ده که نه؟ ډارېږي، غیرت نه لري. نو د طالب مقابله د هر شغال او پیل او خنزیر کار نه ده. طالب د دې وطن اصلي بچیان دي. د دې وطن د دفاع په خاطر باندې خپل د وجود غوښو نه بارود تاو کړي. د دې وطن د دفاع په خاطر او د دې ملت نه د انتقام اخیستو، د غربیانو نه د انتقام اخیستو په خاطر په 10 ټنه باروتو باندې د پسه ناست د امریکانو بیس یې ختم کړی. څو لوچکان، څو فلبرایټان، څو غله، څو سوسیال خواره هغه دې راشي د دې ملک ذمهواري دې واخلي. طالب ته دې ووایي چې ته په قندهار کې دفتر درته جوړم. ته څوک یې؟ خو نن یې که سبا یې له عرض نه دې لکه د چرګې له کونې چې هګۍ وځي دغسې دې باسم. بیا به څه کوې؟ نن یې که سبا یې کوې دومره درته سبا طالبانو لږ تنازل وکړو خو له عرض نه دې باسي. بیا به پارک کې طالب ناست وي. محبه ته کنرې ورسه امریکا نه د خپله ښځه راولي. عبدالله کنري له هندوستان نه د خپله ښځه راولي. غني کنري خپله لور دې راولي.
خپل زوی دې راولي افغانستان ته نران نه یاستئ غیرت نه لرئ چې د طالب دا ګرمه ګولۍ دې تاسو په تندي خېږي که نه تاسو نران یې د هر د سیمټي دیوالو له شانه راوځئ هر څوک چې غره کې ولې راشئ بسم الله که موسهي ولسوالۍ ته د کابل راشه سروبي ته راسه هلته بیا ډوزې ووله خاک جبار ته لاړ شه کنرې خو جراواسې د کابل په زړه کې د هلته لاړ شه څه طالبان دې وروره مریخ ته لیږي که دې نه لیږي نو څه وخت ته له ډاره له عد نه وتلی نه سې له یو نوي کوډ نه د درګرده غلاګانې روان دي ته طالب ته په قندار کې بیا دفتر ورکوي خپله دې د طالب له ډاره د هرګ نه پنځه څلوېښت دیوالونه تاو کړي هر چارواکی چې وګوري سیمټي دیوالونه یې له کوره تاو کړي ولې دا له چا نه تاسو ډارېږئ خو له دې نه ډارېږئ د دې ملت بچي رښتینې وارثان راځي او په مرۍ مې پکار راتږدي همدغه رازق دې د ملر په غېږ کې مردار نه کړ د ولایت په منځ کې ونه ویسته عزیز الله کاروان دې د ښځې په څنګ کې ونه ویسته نور داسې په سلګونه د امریکا او د ناټو مزدوران طالبانو په باندې عدالت پلی نه کړ د کرزي ورونه څه سول دا نور خاینان بلیک واټر قراردادیان څه سول نور خو د تاسو ملا ماته ده په چا باندې جګړه کوي خو د اردو عسکر دې په درجنونو د ورځې طالبانو سره یو ځای او دا ډېر ښه زیری ده ډېر ښه خوشبختي ده د اردو عسکرو ته مو پیغام دا ده چې د دې غلو دپاره ځانونه مه وژنئ راشئ د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ راشئ د دې ملت تر څنګ ودرېږئ تر کله پورې به تاسو د امریکانو مزدوري کوئ تر کله به د امریکانو د اشغالګرو تر څنګ ناستئ لږ مو سر په ګریوان کې کته کوي چا سره په جګړه یاستئ سبا په همدغه کابل کې طالب حاکم کېږي ته په کومو سترګو طالب ته ګورې امریکایي باداران دې روان په زور هم چې امریکان د افغانستان جګړې ته راکش کې نور نه راځي بله ناټو بیا نه جوړېږي او نه د موږ د امریکا له ټکنالوژۍ نه څوک ډاروي تاسو څه کړي دي افغانستان ته مو کوم پرمختګ ورکړی ده د کابل ګوډاګۍ اداره ده کوم شلډا ځای مو جوړ کړی کوم راکټ مو جوړ کړی کومه مرمیو کالتوس مو جوړ کړي کوم پیشرفت او ترقي او تمدن تاسو موږ ته راوړی ده چې په هغه باندې ویاړ وکړئ طالب خو نرخ باندې درته وایي چې ما د امریکانو په میلیونونو ډالر ټانګونه د 2000 افغانۍ په بوشکې باندې ریز مریز کړل د امریکا ټوله ټکنالوژي مې په یو بوشکې باندې په بل مه کړه تا څه کړي دي او دغه بوشکه د موږ دپاره افتخار ده تر دې غښتلې اسلحه هېڅ نړۍ نه لري د نړۍ ټوله دنیا ته لاړ شه بوشکې غوندې زیړې بوشکې غوندې اسلحه نه لري که یې درلودلی نو امریکانو سره به یې جګړه کړې وه نو موږ خپل زیړه بوشکه د امریکا په ټولې ټکنالوژۍ نه ورکوو په B-52 هم نه بدلوو مخکې مو په زیړې بوشکې اشغالګر مریخ ته لېږه اوس یې له مریخ نه پې باندې راخوسې کوو د ځمکې تل ته یې رسوو اوس طالبانو ډرون پیدا کړی اوس د ډرون په وسیله باندې طالبان هماغه بوشکه چې غلامان یې پې مریخ ته لېږه اوس یې بېرته له مریخ نه کته کوي د ځمکې تل ته یې رسوي نو امریکا د طالب مقابله کولی شي طالب سره الله ولاړ ده طالب سره د الله نصرت ده کنې دا کېدلی نه شي چې په میلیونونو ډالر ټانګونه وسایل د امریکا پرمختللې ټکنالوژي دی یوه بوشکه ماته کړي تاسو ویډیوګانې نه دي لیدلي جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې جوړ دی که بوشکه دې جوړه کړه طالبه منم دی دا بوشکه به په موزیم کېږدو دې بوشکې د امریکا مازغه پې باندې وشینده تا چې کړي د کابل ګوډاګۍ ادارې خو چې کوم ټوپک امریکانو درکړي هغه درنه طالبانو ونیوه امریکانو رینجر درکړه درنه طالبانو ونیوه امریکانو حامي ټانګونه درکړه هغه طالبانو نیولي بارودونه یې ډک کړي بېرته یې په تا درپسې کړي تا چې کړي دي نو غلامه او مزدوره ورځ به دې راشي چې په دغه بوشکه به دې کښېنو یا به دې مریخ ته لېږو یا به دې له باره نه ولو د مځکې تل ته به دې رسو نو بوشکه دې زنده باد وي طالب دې زنده باد وي د دې غیرت او د دې شهامت او د دې عزم دې زنده باد وي